غواړم چې ارشک جان ته زه د اعدادو یا د حساب لیکلو زده کړم. پرون مې ورته یو زده کړی و، نن مې ورسره کوشش وکړلو، دوه مې ورته زده کړل. اوس د ارشک تاسو ته لیکي چې ارشک څه رقم ته دوه ولیکي. ارشک جان اوس دلته دوه ولیکه، دوه ولیکه څوکۍ. آفرین. اول داسې. آفرین. داسې. آفرین. بیا بل ولیکه، دغته ولیکه، لږ د لاندې ولیکه. ارشکه، ارشک جان سم ولیکه. آفرین. ولیکه. ارشک ولیکه، ولیکه چې وخت ضایع کېږي د زړه سره. ښه دا چې ولیکې دوه ولیکې، بیا ماته دوه وښایه چې زه څه رقم ته دوه ولیکم. ته ماته وښایه زه دوه څه رقم ولیکم. ما نه دي زده. اول داسې. آفرین. داسې. آفرین. لږ دو خواته راشه، لږ د لاندې راشه. ښه داسې، بیا داسې ولیکه. اوس ولیکه. همدوپسې په دوپسې دوه ولیکه. ته ماته وښایه دوه څه رقم ولیکم. د ما نه دي زده. اول داسې. آفرین. راشه لاندې. آفرین. ارشک دوه ولیکه. اوس بیا ولیکه دوه. اول داسې. داسې. آفرین. صبر زه وګورم. ښه خیر دی. قلم څوکه داسې کار ته ونیسه. آفرین. څنګه چې قلم نیسي ارشک جان ډېر تکړه شوی دی ماشاءالله. ښه هغه پرېږده، بل دوه ولیکه، دو خواته دوه ولیکه. آفرین. دو خواته دوه ولیکه. بیا ولیکه دوه څرګه. زه تاسو کومک کوم. تاسو زده دي د زړه سره. تا ماته یو وخت ښه شی دوه دوه وښودل چې څه رقم ته دوه لیکې. آفرین. دوه بیا ولیکه. د بل قطار دی چې دوه ولیکلو، بیا چې بله ورځ یو زده کړه، بیا به یو پسې ولیکې. ته ولیکه اوس دوه ولیکه. دوه ولیکه چې زه یې وښیم. د ارشک جان دوه زده کړي دي، دوه یې لیکلي دي. ارشک ته بیا ولیکه دوه، لږ دو خواته صاف ولیکه. آفرین. خیر دی. د وړو ډېر وخت نه خوښېږي چې څوک ورباندې امر وکړي. آفرین. آفرین. کار ته کش کړه. آفرین. ډېر ښه، ډېر ښایسته دی ولیکه. بیا تا معلمه ډېره خوشحاله شوې. ارشک جان ډېر ښه دوه لیکلي دي. ارشک به دې ټول نه تکړه وي. ارشک جان دوه 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 ولیکه. اوس ته یو ولیکه. بله ورځ چې مونږ یو زده کړلو، یو څه رقم لیکل کېږي. موږ باید بیرته ورسره هغه مخکیني اعداد هم چې ورته ښودلي دي، هغه باید ورسره تکرار کړو چې یاد یې ورځي. آفرین. بیا ولیکه، یو ولیکه. که دا خطونه پاس نه ورکوي مهمه نه ده. ښه دا خو دوه دي. آفرین. ډېر ښه، ډېر ښه. بیا ولیکه دوه. آفرین. آفرین. دا د ارشک د دوو د لیکلو د نن ورځې ویډیو وه چې ارشک دوه لیکلي دي. دا یو لیکلی دی چې دی غواړي چې هغه رقم ته یې ولیکي، کله چې لکه په کتاب رقم کې چې وي. نو ارشک ډېر زر شی زده کوي، خو باید ډېر حوصله ورسره وشي. نو تر بلې ویډیو ښه وخت.